قدرمنو دوستانو، آیا تاسو د خپل ماشومانو سره لوبې کوئ؟ آیا دوی لوبو ته تشویقوئ؟ متخصصین وایي لویان باندې د ماشومانو د ښکلي خیالي نړۍ باید برخه ووسي دا لویان او په لوبو کې هم ورسره شامل شي او ورسره د یوه بل ماشوم په توګه لوبې وکړي، ځکه دا د دماغ او بدن ودې دپاره مهم ګڼل کیږي. دا د کلمانه یې نه منئ نو د خپرونې ډاکټر صاحب به یې تاسو ته تشریح کړي. نن موږ سره د بریتانیې د انفرمري رویال د روغتون ډاکټر صاحب امان شمس مل دی چې د زړه له کومې ترې د مننې په ترڅ کې ورته ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب شمس، ډیره زیاته مننه، په خیر راغلی. په لویدیځو هیوادونو کې په ماشوموالي کې د ماشومانو سره د لوبې پر ارزښت خورا ټینګار کیږي. ډاکټر صاحب، لوبې د ماشومانو د فکري او همدارنګه فزیکي ودې دپاره څومره مهمې ګڼئ؟ مننه، تاسو ته هم او ټولو لیدونکو ته سلامونه وایم. لوبې له حد نه ډېر زیات اهمیت لري د یو ماشوم په نمو کې یا په وده کې. هغه مثلا د عبارت له دماغي، فزیکي، د ژبې او د محاورې وده او له هغه سره په څنګ کې په اصطلاح باندې د فزیکي ودې د ټولو شیانو لپاره یو ډېر مهم شی ده. یعنې داسې ویلی چې سړی که چېرته یو انسان ته ټوله ورځ څوک لګیا وي، ته موټر په دې شکل چلیږي او داسې چلول کېږي، تر څو پورې چې هغه په خپله موټر ونه چلوي تر هغه پورې انسان چې د موټر چلول یې نه زده. همدغسې د ماشومانو لپاره لوبې چې دي همغه د دوی کوم ټولنیز په اصطلاح باندې ذهني یا کوم ورزشي یا په اصطلاح باندې یا کوم فزیکي کوم مهارتونه چې دي هغه ټول د لوبو په واسطه باندې ماشومان لاسته راوړی شي. بله ډاکټر صاحب، دلته په دسمبر میاشت کې د لوبو د مسؤلیت په اړه هم د لمانځنې میاشت لمانځل کیږي. د میندو پلرونو دپاره مو سپارښتنه څه ده چې مثلا په اونۍ کې څو ساعته د خپلو ماشومانو سره لوبې وکړي او څه ډول لوبې تر ټولو تاسو غوره ګڼئ؟ اصلا دا په دې تعلق لري چې ماشوم د کوم عمر ده. څومره چې ماشومان ډېر واړه له هغو سره په شکل لوبې وشي او څومره وخت، که ماشومان غټ سي، د 7 سي، د 8 کلو سي، د 10 سي، 12 سي، بیا څومره وخت. یعنې په اصطلاح باندې که ماشوم غټ سي د 1 د 2 ساعته حد اقل باید لوبې ورسره وشي. او بل د لوبو عین چې ده په دې باندې تعلق لري چې انسانان د نړۍ په کومو هیوادو، په کومو ځایو او په کومو ټولنو کې اوسېږي. مثلا که د مثال په توګه خلکو ته په ډېره یو عادي ښکاره سي دا وړې نجونې چې کوم ساعتېري کوي او دغه کوي کورکي ورته وایي دا کوي که نه، بله همدغه دومره غټ تفکري او په اصطلاح باندې دماغي وده لري چې سړی هغه طبي اړخ ته وګوري نهایي اوچت اهمیت لري. بله، په افغانستان کې د حالاتو په نظر کې نیولو سره ټولو ماشومانو ته د لوبو فرصت نه دی مهیا. ډاکټر صاحب، دغو امکاناتو سره چې په افغانستان کې ګورئ د میندو پلرونو دپاره د څه ډول لوبو سپارښتنه تاسو کوئ؟ هلته چې موږ ګورو ډاکټر صاحب د لوبو د سامان آلاتو په برخه کې ټوپک او تمانچې دا ډېر خرڅیږي. د لوبې هغه سامان آلات دي چې په افغانستان کې د ماشومانو دپاره د غوره لوبو د ساماناتو پر ځای مثلا ورزشي ساماناتو په اړه دا ټوپک او تومانچې زیات خرڅلاو لري. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟ زه باید د ټول څخه لومړی باید د افغانستان د حکومت یا د دولت کور ودانۍ وایم او یا خصوصا په ټولنیزو رسنیو کې حمدالله ارباب یو له دغو کسانو و چې په دې هکله باندې خبرې وکړلې او غږ یې راوچت کړو. اصلا دا څنګه چې تاسو ذکر وکړو د ټوپک او تمانچې او هغه شیان چې کارتوس فایر کوي، غورځوي او خلک ورباندې خوږېږي، دغه ټول شیان چې دا باعث دې ګرځي چې په ټولنه کې خلک متشدد سي، څوک لوی سي، اصطلاح باندې جنګونه وکړي، جنجالونه وکړي. یو داسې ټولنه لکه د افغانستان چې په هغه کې تقریبا 30 کاله 40 کاله جنګونه دي، په هغه ټولنه کې د دغو شیانو استعمال چې د ماشومانو ته د هغو په لویېدلو باندې په روږدي کېدلو، د جنګو په روږدي کېدلو باندې یو بد تاثیر لري. او له سره سره باید د سړي له یاده ونه وځي په فامیل کې د مینې کوم تشدد چې د هغه هم د دې باعث ګرځي. نورې دې تعلق لري چې هغه هر څه په هغه شاوخوا کې مثلا که فوټبالي، والیبالي، که ماشومان په کور کې له هغو سره که څوک حتی یو پټ پټانۍ کوي د هغه لپاره او یا سبق ورته وایي کیسې ماشومانو ته. بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د ماشومانو څخه دا توقع ده، ما چې لیدلي چې دوی د نورو په وړاندې د لویانو په شان چلند وکړي، آرام او سنګین دي کینی، او یا هم داسې ماشومان شته چې د ماشومتوب دورې د بېوزلۍ او د کورنۍ د نفقې د برابرولو په زیار له لاسه ورکړې ده. په دې اړه ستاسو ارزونه څه ده؟ څه باید وشي؟ ټولنه په ټول ټال کې باید څه وکړي؟
تا د لومړۍ پوښتنې په جواب کې متاسفانه دا خبره حقیقت لري. بالکل په اکثره ځایو کې خلک که څه هم ماشوم ته لویان د ماشوم په سترګه ګوري، کومه وضع چې د لوی لخوا ماشوم سره کېږي د ماشوم په سترګه ورته ګوري، خو چې څه وخت په یو ځای کې کښېني بیا دا توقع ځینې کوي چې باید د یو مشر یا د کاهل په شکل باندې ګزاره وکړي. ماشوم نه باید ماشومتوب ونه تښتول شي. هغه شیان چې په اصطلاح باندې ماشوم د ماشوموالي په وخت کې د لوبو له لارې د غلطۍ کولو له لارې نه لاسته راوړي، له هغه نه یو سالم شکل یو سالم کاهل جوړېدای شي. خو باید د کاهل په انسان په شکل باندې کومه توقع کېږي باید ځینې ونه شي. ډاکټر صاحب شمس، بیا هم تاسو نه د زړه له کومې مننه. کور مو ودان او خیر یوسئ، خوشحاله اوسئ.